چې خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی. خرڅول یې حرام راغلی چې خرڅول یې چې خیر دی خرڅوي خو دا سین کې چې کم ونیسي که نه دا چې د شین هغه خپله مزه ده او د باران هغه خپله مزه ده چې خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی. دې دپاره سوچ کړه نو عین موقع کې تاسې به سړي ډز کوئ بیا سړي نه هر څه خطایي که نه دې خپل پلار ته ټلیفون کوي ورور زما ماما دا دواړه د یو بل څه شو ډېر پر واده کول غواړي نه خوند شته او نه رنګ شته. دا غوجي موږ دا جي د شهباز شریف حکومت ته نه خوند شته نه رنګ شته د ښایست قدر بیار دومره بس دی که نه د بخت رحمان یو ډایلاګ به درته ووایم خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی. رنګ شته دا زموږ د عمر رحمان چې نه خوند شته نه رنګ څنګه دی خوند او رنګ ورحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساساني یو ځل بیا ستاسو بدرانه خدمت کې د سواد ګبینجبې نه حاضر یم. ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو کتلی شئ په ګبینجبه کې بلا شی سیلګري راغلي. نننی پروګرام به مونږ ریکارډ کوو په ګبینجبه کې. د کامن سینس سوالونه م راوړي دلته چې څونه سیلګري راغلي د هغو نه به د کامن سینس په حواله پوښتنې کوو او د هغو خوندور جوابونه به تاسو اورئ. چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ او د دې پروګرام نه خوندونه واخلئ. ګرانو کتونکو یو ملګری را سره موجود دی. هغو نه تپوس کوو چې راغلی د کوم ځای نه دی او ګبینجبه هغوی ته څنګه ولګېده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ډېره مهرباني چې تاسو دونه قیمتي خپل وختونه راکو او تاسو ماشاءالله دا ځای ایکسپلور کو ته دی که نه او بنسبت مرینا خدا ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله او مینهناک خلک دی او په خپله کراچۍ نه دلته راغلی یم او زما فرسټ ایکسپیرینس دی زه دلته رالم او واقعي کې چې دې دنیا باندې دا جنت دی. دا راته ووایه دا کوم څیز دی چې نه خوند شته او نه رنګ شته. دا ستاسو راته ووایه دا خو ما فرسټ ټایم اورېدل لږ تاسو راته ګډ کړئ. ستا نوم څه دی؟ زما نوم عبدالله دی جي. کوم ځای نه راغلی؟ دا منګور نه راغلی یم موتکي نه. دا راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې نه خوند شته او نه رنګ شته. دا غوجي موږ اوس یو هندوانه راوړې او نه یې خونه او یو رنګ اوس یو شی و هغه هندوانه م راوړه سپینه ده ته وخته یو سپینه و یاره نه یې خونه او نه یې رنګ و بس یو شی ورو ډالې چې زموږ سبزي راغلی دی. زمونږ کتونکو ته به څه ویل غواړئ؟ یو شعر به ورته ډالۍ کړم نو وایي ستا د ښایست قدر به یاره دومره بس وي که نه وایي ستا ښایست قدر به یاره دومره بس وي که نه چې ستا د هر ظلم بدل کې تا ته وخاندمه. دا جي د شهباز شریف حکومت ته نه خوند شتي نه رنګ شتي. روه پېټرول یې د کم ځای نه کم ځای ته ورسول بجلي په دې ګرمۍ کې نه وي او ګرمۍ ته وګوره روه ګیس پکې هم نشتي. دې کټاسري دا د کار دی. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی او کوم ځای نه راغلی؟ ارشد یم او شاعر یم راغلی یم. دا کوم څیز دی چې سره شته او نشته؟ دا خو زما تره دا زوی دی نو زه اسان باندې که سوال تپوس رانه وکړو نو جواب به یې درکړم. شعر غزل ټپه درځي؟ د بخت رحمان یو ډایلاګ به درته ووایم وایي که نه وایي ته ما ته مخامخ وچیړم چې جواب درته شو وړم برګه کړی. ډېر ښه ډېره کوم ځای نه راغلی؟ فرمان علي د مټې. لالا ته راته ووایه دا کوم څیز دی چې خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی؟ یاره خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی نو څه به درته ووایم د دې سوال خو خوړل یې حلال دی او خرڅول یې حرام دی. مې مې خوړل حلال دی خرڅول یې حرام خرڅول یې حرام دی او خوړل یې حلال دی. دا خو اوس هم خرڅېږي په دې وړو خرڅېږي خو چې څوک خرڅوي جو حرامه ده که نه لکه د مې خرڅول حرام دي خرڅول یې چې دي دا حرام دي او خوړه کې چې دی دا حلال دی. هلکه څومره هوټل والا چې نو ګورې میان مه خرڅوئ ګورې او ټراوټ خیر دی خرڅوئ خو دا سین کې چې کم ونیسي که نه
دا چې دي نو دا نه دي پکار خرڅول او د کوره میان نه دي خرڅول پکار یو بل ملګری را سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی؟ کوم ځای نه راغلی؟ نوم مې سمیع الحق دی او منګورې نه راغلی یم. د بنجابي حوالې سره څه ویل غواړئ؟ د بنجابي په حوالې سره موږ دا ووایو چې ډېر یو ښکلی ځای دی او ښکلی ماحول دی. څیز دی چې نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته. نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته. دا څه شی به وي یاره نو شعر غزل ټپه درځي؟ شعرونه خو ډېر شی راځي خو ویلی نه شم. ملګرو ما مزه د زندګۍ اغستې ده او پرون مې د یو ښکلي نه کوږۍ اغستې ده. دلته موجود دی، راغلی نه به هم تپوسنې کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی او کوم ځای کې نه راغلی؟ شایان مې نوم دی کاټلګ نه راغلی. دا څه دی چې سره شته او خپې نشته؟ سره شته او خپې نشته. دا مار. څه شی دی؟ مار. سوچ پې وکړه غلط. مار. مار نه دی. نوم هم سره کوم ځای کې نه راغلی؟ نعیم مې نوم دی. نه په مرګري نه راغلی ما او ګبنجبې ته ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، زبردست ده. راته ووایه یو کور ته د شپې دوه غله ور واوښتو، یو غل وتښتېدو یو ونیوی شو. یو ونیو ښه. کومه یو چې ونیوی شو د هغه نه د کوره خلکو تپوس وکړو چې دا بل ستا څه دی؟ نو هغه ورته ووایي چې د دې د ښځې ورور زما ماما دی. همداره یو بل څه شو؟ د دې د ښځې ورور زما ماما دی. دا څه شو؟ دا خو اوس ورور دی که څنګه یې ورور؟ د دې د ښځې ورور زما ماما دی. دا دواړه د یو بل څه شو؟ ډېر کار واده کول غواړي. هر څه خبرې ما لیکن نه راځي نو یا به 11 نمبر بس کې راځي په پیادلو، دا هم ډېر مشکل کار دی که نه؟ یا به په قچر باندې راځي یا به په اس باندې راځي. سپېشل ریکمنډ کوم چې دلته راشئ. جی زما نوم رحمان علي دی، منګورې نه راغلی وي. راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته؟ نه یې خوند شته نه رنګ شته. جی زموږ خبره وکړه موږ هندوانه راوړې وه، هغې نه خوند شته نه یې رنګ شته. هسې 14 کیلو او هسې په خر باندې ور راوښکتله او دلته هسې پالتو شوه. 200 روپۍ خر والا واخېستې. اصل کې دغه نه دی، لږ سوچ پې وکړه. جی دا نواز شریف نه دی، دا دی د دوی نه خوند شته او نه رنګ شته. خو حکومت دې راشي جوغله دي، کله بجلی نه کله ګیس نه، ټوله دغه لانجه ده. او اخره کې به یو شی ډالۍ کوم خپل مینهوالو ته وایي ارمان مې دا دی چې ارمان مې نه وی. ارمان مې دا دی چې ارمان مې نه وی. او ډېر به خوشحاله وم چې خفګان مې نه وی. ما به د چا د سترګو ژوند تېروم. ما به د چا د سترګو ژوند تېروو. پخوا به مړم که پښتون قام مې نه وي. والسلام. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو نوم دی زبردست خان؟ زبردست خان جی. زبردست خان دا راته وایه ګبنجبه درته څنګه ولګېده چې دلته راغلی؟ ګبنجبه خو ډېره زیاته ښایسته ولګېده، ولې چې دې کې په یوه ګنټه کې باران بله ګنټه کې شیني، نو د شین هغه خپله مزه ده او د باران هغه خپله مزه ده که نه. نو موږ دواړه مزې واخیستې دا ټایم. د کوم ځای نه راغلی؟ موږ خو په خپله د بیسکلي د مدین یو. مدین یې. داسې کوم څیز دی چې خوړل حلال دی او خرڅول حرام دی؟ یاره سر دی کې خو به پاتې راشم. دا تا ما ته مخکې ویلی لږ نو ما به هغې لپاره سوچ کړم نو عین موقع کې تاسو به سړي ډز کوئ بیا سړي نه هر څه خطایي. خیر دی لږ سوچ پې وکړئ. نو حلال دی څنګه؟ خرڅول حرام دی او خوړل حلال دی؟ میا دی میا. د دې خرڅول چې دي که نه دا حرام دي او خوړل چې دي که نه نو چې څونه یې خوړی شي حلال دي. میا نه دی. نو په دې ځای کې خو بیا دغه سړی راګیر کوي که نه وایي دا نه ده نو دا خو میا دی که نه زه خپل پلار ته ټلیفون کوم ما به هم وایي چې میا دی. دنیا د غم د اسویلو ډکه ده، د فریادونو د ګیلو ډکه ده.
پروګرام مخکې روان دی دلته کې رالو د ګبین جبې پرې خوړ کې مختلف ځایونو خلک راغلي چکر را دلته کې یو پارټي ده د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې د کوم ځای نه راغلي او بیا به د هغو نه یو سوال تپوس هم کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم سره د کوم ځای نه راغلي زما خو اکرام نوم دی او د بریکوټ یو دا راته ووایي چې ګبین جبې ته ماشاءالله د هر ځای نه ډېر زیات سیلګري راځي که نه څه وجه کېدی شي دې ته خلک ډېر زیات راځي یاره زه خو دا ګوره د جون میاشت ده او دلته چې اوس دا کوم موسم دی نو تاسو یې په خپله باندې یې نه چې یاره ډېره یخني ده ټمپریچر چې دی نو ډېر لکه کم دی چیز دی چې خوړل یې حلال دي او خرڅول یې حرام دي خوړل یې حلال دي او خرڅول یې حرام دي نو جتول ورکړه شه علیکم السلام تاسو نوم سره زما په خیالم نوم دی د بیرکوټ اوسېدونکی یو او دا ټول ملګري راغلي دلته کې چکر له دا راته ووایي چې دا کوم څیز دی چې نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته چې نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته دا زموږ د عمر رحمان چې نه یې خوند شته نه یې رنګ شته اورې کوم یو دی دا څنګه دی خوند او رنګ یاره دغه شی دی داسې پیکه دی تاسو له خو چیم پوخ کړه د غوړو چیم د غوړو چی پخوي خو پی نه دی راوړي اته ته ما وایي که دا پی راوړي پای کې به چی پوخ لکه دی خوند شته او نه یې رنګ شته دغه شی دی دا کوم څیز دی چې سر یې شته او خپې نشته سر یې شته او خپې نشته داسې شی دی سر یې شته او خپې نشته سوچ پې وکړه آسان سر یې شته او خپې نشته یاره جواب به ورنه کړم خطرناک سوال دی کړی څه میسیج ورکول غواړئ میسیج زه خو ټول خلکو ته دا میسیج کوم چې دې د ګبین جبې ته راشئ چکر راولګوئ ماشاءالله ښکلی موسم دی زما پکې داسې یخني کېږي خو کمزور یم خیر دی خراب یم ځکه مې یخني کېږي او تو ګور زما صحتمند رور دی درته ویډیو مې دغه انشاءالله زه دې ټول ملګرو ته پیغام کوم چې ټول راشئ ګبین جبې د یخ موسم د خوندونه بالکل د دې ډېر خوندونه والی څه شعر غزل ټپه درځي نه راځي او زه یم چې بس 15 وخته مونځ ټول شریکه کوئ مونږ به هم کوو انشاءالله او الله یادوئ د ملک حالات خو تاسو ته معلوم دي څه حالات دي تاسو زموږ پروګرام د سواد ګبین جبې نه وکوتو که چا هم زموږ چینل یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او د سوالونو جوابونه موږ ته په کمنټ کې ووایئ او داسې پروګرامونه موږ خصوصي د مسافرو لپاره راوړو ولې چې هغه د ملک نه بهر وي نو موږ به کوشش کوو چې ستاسو لپاره په مختلف ځایونو باندې دغه شان ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړو خو زموږ پروګرام سرته رسي د بل پروګرام پورې ما د راکوئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو